هماغه الله چې ستاسې لپاره یې دغه څه کړي دي ستاسې پروردګار دی، د هر شي خالق دی، له هغه پرته هیڅ معبود نشته. نو تاسې کوم لوري ته اړول کیږئ؟ په همدې ډول هغه کسان اړول شوي دي چې د الله له آیاتونو نه یې انکار کوو. هغه خو همدا الله دی چې ستاسې لپاره یې ځمکه آرامځای وګرځوله او پاسې د آسمان ګنبده جوړه کړه. هغه ستاسې صورت جوړ کړ او ډېر ښکلی یې جوړ کړ. هغه تاسې ته د پاکو شیانو روزي درکړه. هماغه الله چې دغه کارونه دي ستاسې پروردګار دی، د بې حسابه برکتونو څښتن دی. هغه د کائناتو پروردګار دی، همغه ژوندی دی، له هغه پرته هیڅ معبود نشته. تاسې همغه وبولئ د هغه لپاره د خپل دین په خالص ګرځولو سره. ټوله ثنا ستاینه الله د عالمیانو د پروردګار لپاره ده.